الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خدای دې قبول کړي. امین ورورا. سترګې دې روښانه ورورا. زه خبر شوم چې سالم راځي. ان شاء الله سبا ته یو ځای جمعه ته راځو. خدای دې په خیر راولي. ډیر وخت خو شو چې تللی کنه. امین. 3 کاله وشول چې له موږ نه لرې تللی، خو شکر بیرته راځي. خدای دې موږ ټولو ته د هغه غوندې زوی راکړي ورورا. امین. زه ښه ورځ ولري. خدای ښه ورځ ولرئ. خیرت دی عثمان کاکا، لکه چې له لرې نه د خپل زوی بوی احساسوي. ته لوی زړه لرې، مه حیرانېږه. آخر سالم بیرته راځي. خدای به تا ته هم نیک اولاد درکړي. ته اندېښنه مه کوه احمده، بیا به ته هم له لرې نه بوی احساس کړي. انشاءالله چې ما ته به هم خدای د سالم غوندې زوی راکړي. سالم چې راشي بیا زموږ ښوونځي کې دنده سرته رسوي. همداسې ده. سخت وختونه یې تېر کړل، کیدای شي له دې نه وروسته لږ ارام شي. زموږ ټولنه د سالم غوندې کسانو خدمات ته اړتیا لري کاکا. هغه له سختیو سره عادت شوی. دا خبره دې سمه ده. په هر حال یو ځل ورته په خیر واده وکم چې کور یې ودان شي، بیا به بیخي ارام شي. عثمان کاکا ته هم عجیبه خبرې کوې. هم وایې چې هغه ارام شي او هم وایې چې ورته واده کوم. دا دواړه یو ځای څنګه کېدلی شي؟ هله راځه دا خبرې پرېږده. ښاغلی موږ لږ تاسې په تمه کوو، مهرباني ده نن راشئ. اندېښنه مه کوه، هېڅ هم نه کېږي. له دنه خو د څښاکو بوی ځي. یو څوک باید د ته هرومرو د جومات درناوی وښایي. څښاک یې څکلي دي، وروسته بیا راغلی دلته نیشه ناست دی. وای بې شرمه وای وای. دا واخله، دا بوتل واخله، لرې یې وغورځوه. څښاک څکي بیا راځي دلته د جومات په څنګ کې کښېني، داسې کوي څوک سړیه. وای بې شرمه وای. نجاتي تا ته وایم نجاتي، زر کوله دې ځای نه پاڅېږه، لاړ شه. زر کوه پاڅېږه. دلته څه خبره ده؟ انشاءالله خیرات به وي. وایم پاڅېږه نجاتي، پاڅېږه. فخري درته وایم پاڅېږه نجاتي. فخري صبر وکړه. فخري کاکا تاسې څه کوئ؟ ته یې نه وینې، څښاک یې څکلي دي. راغلی دلته د جومات څنګ ته ناست دی. ته وګوره څنګه د څښاکو بوی ترې ځي. فخري کاکا چاته څوک د جومات درناوی همداسې ښیي؟ د دین له نظره مناسبه ده. نجاتي ورور څښاک څکلي، په هوښ نه دی. توبه توبه. وروره پورته کوو یې. سمه ده زه یې پورته کوم.
پلاره پلاره اوزګه هله پاسېږه ازموینه مو درلوده ناوخته شوې ارام اوسه لا وخته ده پلار مې د شپې نه دی راغلی نن له مرستونه کسان راځي تبا کېږو که پلار مې کور کې نه وي مونږ بیایي مه ډارېږه موږ نشي بیولی درمل دې چیرته دي مې لټوه درمل مې پرون خلاص شول ته خو لاړې ویده شوې پلار مې ویښ پاتې و کله چې پوه شو زما درمل خلاص شوي لاړه چې درمل راوړي بیا به چې زه نشه پروت وي ته د دې کور حالت ته وګوره ورپسې مه ګرځه لږ وروسته به راشي ځانونه چمتو کوو بیا شیان ټولوو سمه ده اوزګه زه وتلی وم چې اوزګې ته درمل راوړم د هغه نه وروسته مې څه یاد نه راځي خدای هر انسان ته اراده ورکړې نجاتي وروره ته هم باید خپله اراده قوي کړې د خدای لپاره د اولادونو لپاره د نور نو ځان وژغوره له مرضونه کسان راځي له ما نه خپل اولادونه بیهي خو زه هغوی ته خپل اولادونه نه ورکوم هېڅوک له تا نه خپل اولاد په زوره نشي اخیستلی نجاتي وروره تر اوسه لا وخته دی څوک به نه وي راغلي اندېښنه مه کوه راځه افا ته ځل لاړ شه پلار مې پیدا که خدای دې وکړي چې په پلار مې څه نوي شوي انشاءالله افا ووایه پلار مې هرومرو پیدا که که پیدا دې نه که نو ارامه اوسه کښېنه که پیدا دې نه که مونږ بیایي او بل ځل بیا هېڅکله مو خپل پلار نشي لیدلی ته مه ډارېږه موږ هېڅوک نشي جلا کولی څوک راغی لکه چې افا ووایه هغوی راغلل نیسان لورې والدې ځان په زحمت که ته باید ځان ستړی نه کې حسینه ما ډېر شیان تیار کړي دي خیر دې ترورې ما وغوښتل چې په سباناري کې زه هم خواړه راوړم همدارنګه د یتیمانو خوشحالول ډېر ثواب لري زه باید له دې ثواب نه بې برخې نه وای ژوند دی اوسې لورې خدای دې درنه راضي شي زینب زما ښکلې لور هلته څه کوي وږې شوې ده څه غواړي ووایه راته ها زه په یقې غواړم البته چې سهار یې سم سباناری ونه که خورې د معایناتو د نتیجې لپاره نن روغتون ته ځې که نه هو خو نن یې نتیجه معلومیږي خدای دې خیر کړي رښتیا ترورې کله چې زموږ کار په روغتون کې خلاص شو زه به له هغه ځای نه وروسته ستاسو څنګ ته راځم سمه ده ته اندېښنه مه کوه لورې آخر اصله راسره شته موږ هر څه کوو ته بېغمه اوسه اوس ما ته تاسې دواړه لکه خوښې انګور غوندې ښکارئ لامل یې څه دی نه پوهېږم چې لامل یې څه دی هاي څه وختونه وو سلیم او مراد یو ځای وو مراد ماښام ته راځي که نه ترورې که رانشي نو سلیم به ډېر خفه شي آخر هغه ورور دی که نه ترورې سلیم ښوونکیه
زه نه پوهېږم چې څه ووایم. ډېره بخښنه غواړم. ما هیڅ نه غوښتل چې تاسې له کومې ستونزې سره مخ شئ. کومه ستونزه نشته سهرا مېرمنې. علي زما له یو تکړه زده کوونکو څخه دی. هغه سره مرسته کول زما دنده ده. زه د هغه مور یم، خو له ما سره د پردیو غوندې چلن کوي. خیر دی، دا عادي خبره ده، ځکه ته یې مور هم یې. د اوس لپاره هغه تا د یو نوي پیژندل شوي کس په توګه پیژني. د وخت په تېرېدو سره به عادت شي، فکر به یې سم شي. آرامه اوسه. ما دا کار د دې لپاره وکړ چې راتلونکی خراب نشي. همدارنګه هر لامل چې وي د کورنۍ غړي باید جلا نشي. اوس نو ته د علي لپاره هم مورې هم پلار. مراد نه راځي. ډېر مې ورته وویل خو کومه ګټه یې ونه کړه. سربیره پر دې چې لس کاله تېر شول، خو هغه اوس هم له خپل ورور نه خفه دی. ویې ویل چې ته به یوازې زما انځورونه وګورې مورجانې. مه خفه کېږه ترورې. کېدای شي چې سالم یوه لاره پیدا کړي او هغه دلته راولي. د وخت په تېرېدو سره به هر څه سم شي. زه زینب ته پیرکي ورکوم. راځه چې پیرکي درکړم. سلیمه ډېر بدل شوی وي، همداسې ده که نه ترورې؟ هر څنګه چې وي 3 کاله تېر شوي، یا به زه ډېره بدله شوې اوسم. ته ډېره بدله شوې، ډېره ښکلې شوې او تازه شوې هم یې. کله چې تا وګوري ډېره به یې خوښه شي. ډاډمنه یم. له خیره سره انشاءالله ترورې. ته ډېره په تمه شوې، خو تاسې به ډېر ښه ژوند ولرئ ګرانې لورې. بیا به وګورې. ترورې زه له تا یو پوښتنه کوم، خو نه به غوسه کېږي. وایه لورې، تاسې ماته زما د خدای بخښلي خور یادګار یئ. زه تاسې ته څه ویلی شم؟ سلیم څنګه یې ووایم؟ کېدای شي چې هلته یې کومه. نه ته څه وایې؟ زما زوی داسې کوم کار نه کوي لورې. سلیم هلته د دندې لپاره لاړ. هغه د دندې په وخت کې نور کارونه نه کوي. څه فکر کوې هغوی ولې موږ دومره په تمه کړو؟ په دې خو به نه وي پوه شوي چې موږ جعلي نکاحت جوړ کړی. خدای لوی دی، په هر کار کې یو خیر وي. ما خپله انساني دنده ترسره کړه، نور نه په تمه کېږو چې څه کېږي. سلیم وونکیه رانږدې کېږي، نور مخکې شه. کومه خواته ځو؟ د پولیس خواته ځو. کله چې پولي ته ورسېږو ژغورل کېږو. تر څو چې نکاحت ونه لرې له پولې نشې تېرېدلی مېرمنې. خو زما حالت پوهېږم، خو تر څو چې نکاحت ونه لرې له پولې نشې تېرېدلی. ګرځېدلی. که بیرته وګرځو هغوی مو پیدا کوي. ما دې ووژني، خو که زوی ته مې زیان ورسوي زغملی نه شم. کاش چې زما له وسه څه پوره وای. په اصل کې تاسې مرسته کولی شئ. ما خپل زوی نوی لاسته راوړی، هغوی زوی نه راناخلي، ما هم ژوندی نه پرېږدي. مه شرمېږه، ته مې چې له وسې پوره وي زه یې کوم.
به له تا سره په رسمي ډول واده وکړم بیا موږ کولی شو چې له پولې نه تېر شو اوس مهال داسې بل څوک نشته چې ما سره مرسته وکړي یوازې په ظاهري ډول تر څو موږ له پولې نه تېر شو د خدای لپاره له موږ سره مرسته وکړه ښوونکیه له موږ سره مرسته وکړه چې له پولې نه تېر شو په استانبول کې زه یو خپلوان لرم نو بیا تا نه په زحمت و خو دا کار به څنګه وشي د دې کار لپاره اړتیا نه ده چې ته ښار ته لاړه شې البته چې اړتیا ده خو موږ باید یوه چاره وکړو بخښنه غواړم یوه غلط فهمي شوې وه تاسې نوی واده کړی مبارک دې وي تللی شئ مننه کوم ښاغلی نجاتي دروازه خلاصه کړئ موږ غواړو له تاسې سره مرسته وکړو دا کار مو د حل لاره نه ده ایفا ښه اوس څه کوو هغوی نه دي همت له لاسه نه ورکوو موږ هېڅوک نشي بیولی ښاغلی نجاتي نور نو دروازه خلاصه کړئ اولادونه مې سمه ده وروره سمه ده صبر وکړه صبر وکړه اولادونه مې اوس لږ ارامه اوسه صبر وکړه وروره له ګاونډیانو نه پوښتنه وکړو لکه چې په کور کې نشته دي اړتیا نشته زه نور صبر نشم کولی د هغوی ښوونځي ته ولاړ شو کیدای شي چې وخت یې تللی وي فکر نه کوم مونږ خپله دنده ترسره کړه دا کاغذ ورته پرېږدو مونږ ځو مخه دې ښه شه وروره سهار په خیر ځوانانو څنګه داسې منډې وهئ ازموینه لرو ناوخته شوې سماده زر کوئ خدای مو تل بریالي لره نور نو بس دی دا مه کوو ته ښه یې اولادونه مې وزګه د هر څه لپاره بیا هم درنه ډیره مننه کوم هیله کوم استغفر الله که غواړئ نن زموږ میلمانه شئ سبا ته به خپلوانو کره لاړ شئ اړتیا نشته هسې نه موږ ته ډېر په زحمت کړې داسې نشي کېدلی لږ تر لږه زه تاسې خپلوانو کره رسوم سمه ده ډېره مننه کوم هله اوزګه ایفا
وسکه ایفا خیر کې لګه چې خدایا ما خو اوسګې ته درمل اخیستل خو په رښتیا چې ډېر ښایسته ځای دی. هو همداسې ده. کله چې دلته یو څوک یو ځل راشي بیا په اسانۍ سره بیرته له دې ځای نه نه ځي. همداسې نه ده علي؟ په دې اړه کوم نظر نه لرم. لږ وروسته د فاطمې عمه کور ته رسېږو. ته ډېر ستړی شوی یې، ویده به شې، ارام به وکړې. زه به هم تا ته ستا د خوښې خواړه تیار کړم. که خوښه دې وه بیا چکر وهلو ته وځو. د فاطمې عمه کور دې د چکر ځای ته نږدې دی. له دې نه وروسته موږ یو نوی ژوند پیلوو. نور نه هېڅکله هم نه جلا کېږو. زه خپل زوی غواړم. علي مې وژنم دې، وژنم دې. هر څه چې راباندې کوې بېګا زه پرته له علي نه هېڅ ځای ته هم نه ځم. ووایه ستا زوی له کومه شو؟ ها ستا زوی له کومه شو لیونۍ ښځې؟ هغه زما زوی دی. پوهېږم کله چې هغه ځای مړه کېدله ما ته یې حال وویل. تاسې ټولو ما ته دروغ ویلي وو. زموږ چې څه خوښوي هغه درته وایو. ته له کوم ځای نه راپیدا شوې؟ هغه ستا زوی نه دی. هغه ستا زوی نه دی لیونۍ ښځې. ځه له دې ځایه ورکه شه. هغه زما زوی دی. هغه زما زوی دی پوهېږم. خو د کلونو راهیسې هغه تاسې ساتئ. تاسې له یوې مور سره څنګه داسې کولی شئ؟ تاسې څه ډول انسانان یئ؟ مخې ته دې وګوره که نه. خو تاله ما سره ټکر وکړه نجاتي وروره. زه لاړ شه ما ته ډېرې خبرې مه کوه. نجاتي څه خبره ده ارامه اوسه. زما اولادونه بیولي عثمانه وروره. په کور کې خبر ترېښه سهار راغلي هغوی بیولي. زه به د هغوی بېرته راولم عثمانه وروره. صبر وکړه. هېڅ چا ستا اولادونه نه دي بیولي. هغوی اوس په ښوونځي کې دي. سمه ده خو راځه راځه دلته کښېنه. نجاتي تا خو ژمنه کړې وه څو ورځې دې هېڅ ونه څښه ولې دې بیا پیل کړه؟ د اوزګې درمل خلاص شوي وو. هغې ته د درمل اخیستو لپاره لاړم. کله چې د میخانې له مخې نه تېر شوم ملګرو مې ویل راشه وڅښه. ما ونه شو زغملی. ملګرو مې وهڅولم. زه هغه بدمرغه سړی یم چې د خپلې لور د درملو په پیسو مې څښاک وڅښل. هر څه ته په خپله کوې. تر څو چې څښاک څښل دې نه وي پرېښي زړه به دې همداسې ځورېږي. ګوره دا خبره دې ښه په ذهن کې وساته. څښاک د ټولو بدیو سرچینه ده. که غواړې چې له دې حالت نه ووځې او خوشې باید خپل ځان کې بدلون راولې.
درمل دې واخیستل؟ نه ټولې پیسې مې په میخانې کې پرېښودلې. اوس ګیتا درمل واخله. احمد روغتون ته لاړه چې راغی بیا خبرې کوو. سمه ده؟ زم غواړم چې ویې ګورم. دا دې وګوره ودلې ده؟ زه خو بیخي نه وینم. تاسو څنګه وینئ؟ زم غواړم چې ویې ګورم. دې ځای ته وګوره دا یې سر دی. اوس مې ویلي دی خو سر یې لږ قد دی پلار جانه. نه لور جانې هر انسان ښکلی وي پوهه شوې؟ نو خو ډېر شوخ وي پلار جانه. نه ګرانې له تا نه به ډېر شوخ نه وي. وګوره لور جانې. بخښنه غواړم ډاکټرې تاسو ماته کوم څه ونه ویل لکه چې کومه ستونزه ده؟ میرمنې اندېښنه مه کوئ نتیجه له غرمې وروسته اخیستلی شئ. مننه کوم. ودلې ده څومره ښکلی دی که نه؟ مهرباني وبخښئ یوه پوښتنه کوم. فاطمه ماما مې لټوم هم دلته اوسېدله. فاطمه نشته خپل کلي ته تللې ده. جنازه یې درلوده لورې. سمه ده کله راځي؟ نه پوهېږم کله چې تله ماته یې څه ونه ویل خو فکر کوم چې زر نه راځي. زه ورته څه ووایم تاسې څوک یې؟ ووایې سهرا راغلې وه. سمه ده لورې. علي نور نو اندېښنه مه کوه. ګوره هر څه تېر شول. ګوره دلته تا ته یو ښه راتلونکی په تمه دی. اما مې چېرته تللې ده لږ وروسته راځي. که زر نه راځي نو موږ کره به لاړ شو. کله چې هغه راغله بیا به بېرته راشئ. ژوندی اوسې لږ وروسته راځي. سمه ده. دلته زه د خپل کور پاته او د موبایل شمیره لیکم. د دې لپاره چې علي په ښوونځي کې شامل شي موږ باید بیا سره ووینو. ډېره مننه کوم. عثمان کاکا راکه زه یې وړم. نه کېږي دومره ساده نه یم چې ثواب ګټل تا ته پرېږدم. خو زه غواړم در سره مرسته وکړم ثواب دې تا ته په برخه شي. ها سمه خبره دې وکړه. والله چې له همدا اوس نه ستا لور له هغې سره د انګور غوندې چلند پیل کړی دی. دا خو عادي خبره ده ګرانې. هسې نه هم په نږدې وخت کې یې انګور کېږي. ما ورته هر څه په خپلو لاسونو اخیستې. آفرین دې وي په تا میرال جانې. څوک فکر نه کوي چې ته به د هغې میرنۍ مور یې. په دې وخت کې هېڅوک ستا غوندې کار نه کوي. هسې نه هم له شکران مېرمنې نه بله ښه ښیښه نشي پیدا کولی. ای شکران خورې هغوی ته وسله په جنګ اچوي درته مې وویل خبره اوسې. نه ګرانې هغوی داسې کوم کار نشي کولی. همدارنګه موږ ولې په جنګ واچوي؟ ای ته څومره پاک زړه لرې شکران خورې. و مې ویل چې نه غیبت وکړو خو ته زما په خبرو هېڅ ونه غولېدلې. ځکه چې غیبت ښه کار نه دی. همدارنګه خبره وړه. سمه ده زه پوهېږم چې ته څه وایې شکران خورې. ما ته له هغه ځای نه لږ څه راکولی شې؟ دا رده شه ژوندی اوسې. خانم شاه باندې کوم ته څه وایې؟ خور جانې ته به وایه د خیرات په شیانو کې حال کتل کېږي بله چې تباه به شي. داسې ووایه چې زړه مې نه غواړي. هو زړه مې نه غواړي. طبیعت مې هېڅ ښه نه دی. مور جانې دا په څو دي؟ یوه په 3 لیرې او 2 په 5 لیرې.
سامان زما لپاره په څو کېږي سلیمه زویا مورې ته خو ماښام ته راتللې کار مې وخت خلاص شو راغلم داسې ښکاري چې ته په ارامه نه کښېنې زویا پلاره په خیر راغلی زویا په خیر راغلی سلیمه خوشحاله اوسې اصلي څنګه یې ښه یم او ته ښه یم مننه سلیمه زویا په خیر راغلې خوشحاله اوسې میرال ترورې هغوی خو له یو بل سره مخامخ شول دومره خو کېږي ثانیې ماشاءالله ته وګوره څومره ښه جوړیږي همداسې ده خو سلیم ډېر خوشحاله نه ښکاري هغه بیچاره څه وکړي کارونه یې ډېر دي فکر یې بیخي نه ارام دی نه پوهېږم ګرانې خو د نن زمانې ځوانان خو داسې نه شرمېږي سلیمه احمده وروره آخر هم له نږدېنۍ سره ولیدل وای زه دې ته پسې خفه کړم مکوه جانه ته ځم باید یو څه چمتووالی ونیسم سمه ده لورې ماښام ته د سلیم لپاره خواړه تیاروي ښکاره ده ډېر وخت کېږي چې ورته په تمه وه غواړي چې هرکلی یې وکړي سلیمه واخله دا لږ پاتې دا ته وخوره زویه صبر وکړه زه موړ یم همدارنګه زه باید همدا اوس ښوونځي ته لاړ شم کار مې خلاص کړم زه هم له تا سره ځم بازار کې لږ کار لرم سمه ده وروره پلاره په اجازه دی زه یې لاړ شئ زویا پلار به مې اوس څه کوي څه به کوي هڅه به کوي چې په هوښ راشي یا به وخته په هوښ راغلی وي بیا به هېڅکله پیل کړي وي وږې شوې ډېره نه دا ووایه چې وږې شوې او که نه هغه په اصل کې لږه وږې شوې یم چېرته کانتین ته ځم د خوړلو یو څه راوړم ملګرو اوس یې وګورئ ټولګه یو پاس را واچوه که نه ته څه کوې بیا دا به مدیر صاحب هغه له ښوونځي نه مو بیخي ژوبان جوړ کړی تاسې کله انسان کېږئ ته غواړې چې څه وکړې په اصل کې تاسې غواړئ څه وکړئ ژوبڼ مو یاد کړه مدیر صاحب دا تعلیمي ځای دی تا ته څه سړی زه د دې ښوونځي مدیر یم ته اوس ماته عقل ښیې
خوشاله عثمانه ټول توپونه ټول که له دې نه وروسته په ښوونځي کې توپ نشته په خیر راغلی خوشاله اوسئ په خیر راغلی خوشاله اوسئ مهرباني وکړئ دا دی دلته دی دا ونیسئ بویځئ ایفا زویا ودرېږه متخته ودرېږه ایفا راشئ هلته وګورئ لنډه غاره اوسګا چیرته ده څه ته ګورې هلته پاس د زر کوي ونیسئ دلته راشه اوسګا چیرته ده ووایه هغه چیرته ده هسې دلته ناست دی ما نه ده لیدلې څنګه دې نه ده لیدلې دې خواته به تللې وي راځئ اوسګه مه راځئ ومې ویل مه راځئ اوسګه ودرېږه اوسګه مه ډارېږه یوازې خبرې کوو ژمنه کوم مه راځئ که نه ځان لاندې غورځوم دا اوسګه نه ده ځان غورځوي ته ماته کار پیدا کوې زه نور کم کارونه لرم چې ته داسې کوې اندېښنه مه کوئ مدیر صاحب موږ یوه چاره کوو زر ته زره چاره وکړئ زه نه غواړم چې د یوې جلۍ له امله پوښتنې لاندې راشم مبارک دی وي سلیم ښوونکیه مننه کوم مدیر صاحب لږ وروسته دلته راځي که غواړئ لږ په تمه شئ له هغه سره به هم وپېژنئ ما له هغه سره وپېژندل مننه کوم سبا ته بیا سره وینو اوسګه مه ډارېږه تا ته څوک زیان نه رسوي یوازې خبرې کوو ښکته شه مه راځئ ځان لاندې غورځوم زه نه ځم تاسې ما نشئ بیولی خیر دی مه په ارامه پرېږدئ خیر دی ګوره جلۍ ما مه ستړی کوه ته خپل حد نه اوړې څه کوئ مدیر صاحب هغه څومره ډاره شوې ده تا څه کار مه لرئ زه خپله پوهېږم دا چې څه کوم ډېر ښه پوهېږم زر کوه دلته راشه دلته راشه درته وایم راشه ما ته مه راوړاندې کېږه اوسګه دا اوسګه نه ده اوسګه زه هېڅ ځای ته هم نه ځم له خپل پلار سره اوسېږم د هر څه سربېره هغه مې پلار دی اوسګه نوم دې اوسګه ده که نه یوازې خبرې کوم اجازه راکوې نه مه راځئ ښه نو سمه ده تاسې څه کوئ که نن دې کوم غلط کار وکړه نو یوازې ته به زیانمنه نه شې که ځان دې وغورځوه زه هم مجبورېږم تا پسې ځان وغورځوم ووایه ته څوک یې وروره پولیس دا سړی له دې ځای نه بوځئ لیونی دی څه دی مدیر صاحب زه دلته نوی مقرر شوی ښوونکی یم سلیم دمیر اوسګه ته هم اوس زما یوه زده کوونکی که اجازه رانه کړې چې څنګ ته دې درشم نو زه به هم زیانمن شم هیله کوم ژمنه در سره کوم یوازې خبرې کوو ښاغلی احمده
لکه چې د معایناتو نتیجه ښه نه ده. ګورئ زه پوهیږم چې دا حالت ستاسو لپاره څومره سخت دی، خو د دې احتمال شته چې ماشوم مو ډاون سندروم وي. تاسو ډاډمن یئ؟ کاش ما تاسو ته بل څه ویلی شوی ښاغلیه. زه دا خبره نیسان ته څنګه وکړم؟ په دې حالت کې ښه دا ده چې ماشوم لرې شي. په دې معنا چې ته د ناجار نجاتي لور یې وزګه. پلار مې پېژنې؟ زه په همدې سیمې کې زیږېدلی یم وزګه. پلار دې هم له ډېر پخوا نه پېژنم. تا هم پېژنم خو اوس ډېره لویه شوې یې. ګوره وزګه زه تا ته دروغ نه وایم. دوی ته دنده ورکړل شوې چې تا بوځي. اوس مهال دا چې دا حالت پای ته ورسېږي باید له هغوی سره لاړه شي. زه له تا سره ژمنه کوم چې زه تا بیرته راولم. یوازې یوه شپه به پاتې شي. څنګه؟ هغه کار ماته پرېږده. زه له تا سره ژمنه کوم که ما خپله ژمنه پوره نه کړه نو سبا ته دواړه دلته راځو او ځان غورځوو. زر کوه راځه. که کوم غلط کار دې وکړه نو فرصت به له لاسه ورکړې چې له خپل ورور او پلار سره یو ځای ژوند وکړې. خپل ځان او کورنۍ ته دې زیان مه رسوه. هله نو راځه. زه د دې کار حسابي در سره کوم. نور کار نه لرم چې تا سره وخت ضایع کوم. مدیر صاحب هیله کوم ارامه اوسئ. هر څه زموږ د کنټرول لاندې دي. یو ته کم وي وروره. ته هم راغلی کار جوړ شو. زه له تا سره ژمنه کوم وزګه په ډېر نږدې وخت کې سمه ده. له دې نه ښه ساتنه وکئ. اندېښنه مه کوئ ښاغلی سلیمه. وزګه وزګه پلاره پلار جانه وزګه لورې وزګه سلیمه نجاتي وروره هر څه سمېږي په ما باور وکړه.